ستا اتل څوک دی؟ ستا پلار، ستا مور، ستا میرمن، ستا خاوند څوک؟ یا راځئ داسې ووایم چې ژوندی دی؟ که ژوندی دی څومره وخت ورسره تیروئ؟ څومره مینه او ارزښت ورکوئ؟ وروستی ځل دې کله چکر ته بیولی؟ وروستی ځل دې کله ورته ویلي چې ورسره مینه لري او ستا اتل دی؟ زه مې پلار سره ډېره مینه لرم او تر ټولو ښه کار چې ما تر ننه کړی هغه زما د پلار سره زما مصاحبه وه. پلاره څنګه رالوی شوې؟ کورنۍ دې څه ډول وه؟ ژوند کې دې ستره هیله څه وه؟ مور سره مې څنګه اشنا شوې؟ څنګه دې سیاست ته مخه کړه؟ ولې دې سیاست پرېښود او معلم شوې؟ او تل مې پلار په خبرو کې ماته ویلي چې د خلکو لپاره بدلون مه کوه، څه چې یې هغه اوسه، صادقه اوسه ولو که ژوند دې سخت وي. خپلې کورنۍ ته قرباني ورکړه ولو که ته ستونزه کې. خلکو ته د احترام او چاپلوسۍ له امله دروغ مه وایه، زیږ اوسه خو رښتیا ویونکی اوسه. خپلو خوبونو ته کار وکړه، په لوړو سترګو ژوند وکړه او دا هغه څه دي چې زما د پلار د ژوند په کیسو کې ما لیدلي. زما د پلار د خاطرو یوه کتابچه وه چې کیدای شي زما د کورنۍ نورو غړو ته یې ارزښت نه لره، خو هغه کتابچه نن په کاناډا کې یو بانک کې پرته ده. ما ته دومره ارزښت لري. نو خبره مې دا کوله چې په خوله ویل چې دا او هغه مې اتل دی دا اسانه ده، اما څومره خپل اتل سره وخت تېروئ؟ مخکې له دې چې ناوخته شي څومره مینه ورکوئ. او تر ټولو ښه احساس په بریا کې نه دی، بلکې د بریا په وخت د هغه خلکو په خندا کې دی چې ته ورسره مینه لري او د هغوی لپاره غواړې بریالی شي. پس څومره ستاسو خپلې بریاوې یوازې لمانځئ، څومره ستاسو خپل ښه وخت بې له خپل اتله تېروئ. پس له ځانه پوښتنه وکئ، چا سره مینه لرئ؟ د هغوی غوښتنې او پیام تاسو ته څه دی او تاسو یې د کولو لپاره څه کوئ؟